Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss some English words. خراغلا سرتیم د انګلش لغاتونه ته هغه لغاتونه کم چې د بي څخه شروع کیږي او 13 دانی دي. تیری ویډیوګانو کې منګه د A لغاتونه ویلو، اوس به منګه د B لغاتونه وایو. baggage baggage پند او بار، پند او بار یعنی سامان، چیزونه چې کله موږ چې ته ځان سره پندوکي او سامان اغستی هغه ته ویل کېږي baggages. baggage. bald ویل کېږي گنجې چې ویښته بیخي په سر نه گنجې ته ویل کېږي bald. balloon پوکڼۍ یا پوکاڼه چې ورته ویل کېږي balloon، ماشومان په لوبې کوي. ban بندیز، یو سیز باندې بندیز لګول یا یو پروډکټ یو سیز دی زم د زما په ملک کې په دې باندې بان کوي، د زما ملک کې بند کوي یعنی بندیز په لګوي، لکه سیګریټ بان دی په ملیشیا کې. banana کیلا. bandage پټۍ، اکثر وی کنه بانډیج لګول، لاس خوښ شوی بانډیج ورته لګو، بانډیج یعنی پټۍ. bankrupt مفلس، دیوالیا یا مفلسی، چې کم ملک ډیر زیات غریب شي یا پیسې وسره ختم شي د امپورټ کولو د سامان راوړلو خپل ملک ته، هغه بانکرپټ کیږي، دیوالیا کیږي، مفلس کیږي. یعنی لکه اوس نن سبا وخت کې چې سریلانکا بانکرپټ ده. بارګن معامله یا تړاو، یو سیس بارګن کول، معامله کول، دې ته بارګینینګ ویل کېږي. بارګینینګ. بارک غپل. بارک د سپي چې کله هغه اوازونه وباسي هغه ته بارکینګ ویل کېږي یا بارک. barley اوربشي، د غنم غونتی چې اوربشي ورته ویل کېږي، اوربشي غنم غونتی یو شی دانه یي. basement زیر زمینی یعنی تحقاو د ځمکې لاندې چې کم کور حصہ جوړیږي هغه ته basement ویل کېږي. basics بنیادی، موږ کنه د انګلیش بیسکس ضروری دي یعنی بنیادی ضرور دی. بیسکس ویل کېږي روټس، بنیاد، تاداو. باسکټ ټوکرۍ یا پچۍ چې موږ ورته ویو، ټوکرۍ یا پچۍ. بات ویل کېږي حمام یا لمبل، بات حمام یا لمبل. باتروم تشناب یا غسل خانه چې ورته ویل کېږي باتروم. battle جګړه یا مقابله هم ورته ویل شو battle جګړه. beach ساحل یا سمندر غاړه. bean لوبیا یا کرخی ورته وایي، لوبیا یا کرخی. beer ایګه یا میلو چې ورته ویل کېږي beer. beard ګیره، beard ګیرې ته ویل کېږي. beat ډبول یا وهل، beat وی وهو ته beat it. beauty ښایست، ښکلا. bed کټ یا تخت،
بیډروم چې وای هغه د خوب کوټه بیډروم او بیډ چې د تخت وي یا بستره چې موږ ورته هم وایو. بیډ ټایم بیډ ټایم خوب وخت. بیډ ټایم اکثره خوب وخت لپاره استعمالیږي، یعنی دا زما بیډ ټایم دی، 9 بجې زما بیډ ټایم دی، یعنی 9 بجې زه ورته کېږم، مطلب دا دی. بی مچۍ ته وایي، بی مچۍ یا شاتو مچۍ یا عادي مچۍ ته دې بی ویل کېږي. بیف غټه غوښه، بیف غوښې ته ویل کېږي، خو اکثریت غټې غوښې دپاره هم استعمالیږي. بیف یا میټ هم ورته وایي. بیګ ویل کېږي سوال کول، بیګینګ یا بیګ سوال کول. بگن شروع کول یا پیل. بگن شروع کول یا پیل. بیهیو چلند یا رویه هم ورته ویل کېږي. بیهیو ته رویه یا چلند، ستا چلند ښه نه دی، رویه دې ښه نه ده. بلیف باور یا اعتماد یا یقین. دا د نن ورځې 10 لغتونه او همدغه شانتې دوامدار لغتونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو لازمي در سره وګورئ. موږ د ای لغتونه هم په یوټیوب چینل کې نشر کړي دي او همداسې د ABCD نور لغتونه به هم راوړو.